السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله د قرآن عظیم شان په 13 سورت کې په 22 سپاره کې په 13 آیات کې د ښځو متعلق فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن، او قرار ونیسئ ای ښځو په خپلو کورو کې. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، تاسو ښایست مه ښکاره کوئ، د خپل سینګار مه ښکاره کوئ بېګانه و پردو خلکو ته، لکه هغه جاهلو ښځو چې مخکې دا چمونه کول. یعنې مخکې د اسلامه د جاهلیت په زمانه کې د ښځو دا عادت و چې بس ځان بیا ښایسته کړي، سینګار بیا وکړي، په پردو خلکو بیا ځانونه لیدل، د خلکو سترګې بیا ځان ته را اړولې. الله جل جلاله وایي: ای ښځو واقیمنا الصلات، تاسو لمونځونه کوئ او زکات ورکوئ د خپلو زرو د مالو، واطیعنا الله ورسوله، اطاعت کوئ د الله او د الله د رسول. په قرآن کې الله راته وایي په کورو کې کښېنئ، تاسو د جاهلیت د دور د جاهلیت د زمانې د ښځو چمونه مه کوئ. د هغو کې یو روایت راځي، وایي د هغه وخت ښځو به د ملغلرو کالي واغوستل، غیر مخیط الجانبین، دا څنګونه بیا پره وه لکه دا اوس زموږ دي پارچاکي کالي د ښځې چې اغوندي. دوی به راووتلې او دا خلکو ته بیا ځان ورښکاره کاوه نو چې ما خو والا داسې کالي اغوستي دي. نو په ښځو کې چې غټ عیب دی، غټ نقص دی، ښکاروالی د زینت د خپل ښایست دی پردو خلکو ته. نو د هغو خلکو سترګې چې ور واوړي، که د دې پښو ته وکتل هم زنا سوه، که د دې لاس ته وکتل هم زنا سوه. نو هر چا چې د دې پر ښایست د دې پر اندام خوند واخیستی، سبب د هغه د ګناه هم دا جوړه سو، دا هم ورسره هلاک سو، هغه خو یې هلاک کړي. نو ځکه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي چې تاسې پر ښځو باندې یعنې تاسو کوشش وکړئ ښځې کنټرول کړئ په ستر او په حجاب کې، هغه په چیز سره بالعري، په لږوالي د کالو سره. فان احداهن، د دغو ښځو چې اذا کثرت ثيابها، چې کالي یې ډېر سي، و احسنت زینتها، او د دې ښایست سامان ډېر سي، اعجبها الخروج، بس دې ته دا ښه خوند ورکوي چې څنګه ووځي. ماما د خالا د لور د کاکو د زوی واده یې دی، ماما د بزګر د اشنا د زوی واده یې دی، بس دې ځان داسې جوړ کړی ته چې جنت ته روانه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو که ښځې په حجاب دغه کوئ، نو هغه خیرن کالي یا کمزوري کالي ورکوي. باره بیا دا شرمېږي نه وځي، وایي نورې ښځې به ښه کالي اغوستي، زما د به دغه یې کمزوري کالي. نو اوس موږ ښځې پر کم خیال باندې دي، مېړه ته د غوا په خالو کې پرېوځي، هغه غوا چې کې لوشي یا ډوډۍ چې کې پخوي. خو که واده و په هغه ورځ باندې بیا دا 10 جوړې کالي اغوندي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ډېر اهل د دوزخ ښځې وي. ښځې له دینه څه ناخبره دي، په دین ژر عمل نه کوي، او د ښځې په وجه باندې قومونه هلاکېږي، کورونه هلاکېږي. نارینه دا اوس نارینه خو ټول د ښځو په خوله باندې دي. بس که ښځې کلام کش کړي، بس بارانو بیا خبره نه چلېږي. په دنیا کې هم دیموکراسي سوه، دغه د ښځو نظامونه سو، د ښځو اطاعت شروع سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په څو وخت کې د انسان لپاره مرګ خیر دی تر ژوند. که متجران بخیلان سول، امیران مظالمان سول، اطاعت د ښځو شروع سو. دا درې شیان اوس په موږ کې شته. امیران مو تر هغه حده ظالمان دي چې بره پای نه لري. جاران مو تر هغه حده پورې بخیلان سول چې څه پیدا کړي هغه پر بنګلو، پر مارکېټو، پر دوکانو، پر پراپرټیو، پر موټرانو ورکوي. اطاعت د ښځو دی شروع سو چې ښځې کلام کش کړي، بیا د نري زوی نسته چې هغه د ښځې خبره دې ماته کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه زمانه کې
بطن الارض دی هغه نس د مځکې چې قبر دی خیر دی مخ د مځکې. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې کومک پر ښځو باندې د دوی په حفاظت کې چې دوی پر کورو کښېني هغه په چی سره پیدا کولی شي؟ په لږو کالو باندې. نو ښځو ته ډېر کالي و سرو زرو دا بلا یې مه ورکوي، بس باره راوځي بیا خو مېړه ته دا شیان نه اغوندي، نو باره یو ځای واده پیدا کوي چې هسې واوسي. تاسو په دا ښځو پام وکړئ، په دا لوڼو موږندو په د خپلو مینوګانو باندې مېړه ترې نه اغوندي چې یو ځای لرې د ښادۍ کرسي د یو همسایه کره ځي، دغه ښځه چې د پلار کره ځي هغه زیب و زینت بس لاسو غاړې ته واچي پښو ته واچي. دا خو ټول هغه کبایر ګناهونه دي چې مېړه ته ځان نه ښایسته کوي، او د پلار کره چې ځي نو پلار ته یې ښایسته کوي که ورور ته ښایسته کوي. خو معلومه ده چې ګلو یې ته ښایسته کوي چې دا کوڅې ته بیا راوځي خلک یې ووي. حدیث نمبر 988 صفحه 632 حزب قدیر سیال حدث جامع الصغیر جلد نمبر اول. والسلام علیکم ورحمة الله